السلام علیکم یو ځل بیا تاسو سره موجود یم یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل نه. په نننۍ ویډیو کې به زه در وښایم تاسو څنګه کولی شئ تاسو چې یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوئ نو د هغه ویډیو کیټګري څه ده، یعنې په څه باره کې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو دغه کیټګري به تاسو یوټیوب کې څنګه ورکوئ، یعنې چې دا ویډیو په دې باره کې ده. نو بالکل دغه طریقه تاسو ته درښیم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. فسټ اف آل به تاسو راشئ په موبایل کې واي ټي سټوډیو به اوپن کړئ. واي ټي سټوډیو کې په خپله ویډیو باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړو دلته به تاسو راشئ په دې پنسل نشان به کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته دغه صفحه راوړي. تاسو کتلی شئ بالکل دغه لیکل میکل ډسکرپشن پبلک دا به تاسو دلته راوړي. په ایډوانس سیټینګز به تاسو کلیک وکړئ، یعنې بیسیک انفو، او دلته به تاسو په ایډوانس سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو نو اوس تاسو کولی شئ دلته تاسو کیټګري ورکولی شئ، یعنې زما ویډیو په دې باره کې ټیکنیکل ویډیو زما دا ویډیو تاسو کتلی شئ نو بالکل دلته به تاسو کیټګري ورکوئ. دلته به تاسو په دې نشان کلیک وکړئ او زه به دلته کیټګري ورکوم. تاسو کتلی شئ ایجوکیشن، کمیډي، یعنې وینز کې وینز ویډیو وي تاسو نو دلته په دې باندې به کلیک وکړئ، او که تعلیمي ویډیو وي نو ایجوکیشن او انټرټین رقم تاسو کیټګري ورکولی شئ، یعنې ساینسي اینډ ټیکنالوجي دغه کیټګري ما ورته زما ویډیو په دغې باره کې ده. که تاسو وینز ویډیو اپلوډ کوئ نو کمیډي سلیکټ کوئ، انټرټینمنټ سلیکټ کوئ، نو تاسو خپلې ویډیو ته دلته کیټګري ورکولی شئ. که تاسو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ. اوس ما راکوي یاسر شاه له اجازت ده.